السلام علیکم احمد آفیشل یوټیوب چینل ته په خیر راغلی دوستانو نننۍ ویډیو یوه ډیره مهمه ویډیو ده خاص کر هغو کسانو لپاره څوک چې په دې لاک ډاون کې بند شوي دي او غواړي چې بهر لاړ شي د دوی لپاره تېره ویډیو کې ما یو خبر هم خپور کړی و چې هغه څوک چې غواړي بهر لاړ شي دوی باید دغه ویب سایټ کې خپل ځانونه رجسټر کړي نو زه اوس غواړم چې آخر څنګه تاسو په دې ویب سایټ کې خپل ځانونه رجسټر کړئ او بهر لاړ شئ نو د دې لپاره تاسو دا ویډیو ما سره تر اخره پورې وګورئ که چیرې احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ نو دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او کومه ویډیو چې ستاسو په نظر ګټوره وي خپلو دوستانو سره هم شریکوئ را به شو رجسټریشن ته چې څنګه به اجازتنامې لپاره خپل ځانونه رجسټر کوو را به شو خپل موبایل ته دې کې به براوزر خلاص کړم فرق نه کوي که هر براوزر تاسو سره هغه خلاص کا نو ما سره کروم دی زه به کروم خلاص کړم دې کې به د ایډرس چې تاسو ته په سکرین ښکاري او په ډسکرپشن کې هم دا لینک در کوم د به یو آر ایل کې ولیکم bxbpermit.gov.ae دا د ویب سایټ خلاص شو دلته مونږ ته دوه اپشنې راکوي یو ورک دی بل پرسونل ورک اپشن د هغه چا لپاره دی کوم څوک چې کار ته ځي مثال په ډول کا په سوپر مارکیټ کې کار کوي یا په میډیکل سٹور کې یا کنسټرکشن کمپنۍ کې کار کوي نو هغه به په ورک باندې کلیک کوي او که کوم څوک شخصي کار لري یا ډاکټر ته ځي یا خوراکي توکي اخلي او یا کوم بل ایمرجنسي کار دی نو هغې لپاره پرسونل اپشن دی اول به ورک اپشن وګورو ورک اپشن باندې به کلیک وکړم نو دلته ما ته فرم راکړه پاس پې لیکلي دي اکوپیشن نه مطلب وظیفه چې ته څه وظیفه لرې او لاندې موږ ته د وظیفو لیست راکړی دی چې د کم مسلک کارکوونکی نو دا لیست وګورئ تاسو دې کې چې د کم مسلک کارکوونکی وي نو هغې باندې به کلیک وکړئ که څوک ګروسري یا سوپر مارکیټونو کې کار کوي هغه د په دې باندې کلیک وکړي او که څوک میډیکل سٹور کې یا نورو د سیزونو کې کار کوي هغه د په هغې باندې کلیک وکړي خو زموږ زیاتره خلک په کنسټرکشن کمپنۍ کې کار کوي نو زه به دلته هم کنسټرکشن ورک باندې کلیک وکړم او دا به نیکسټ کړم نو دلته موږ ته څه وایي د مپ شوي سکتورونو او د دوی کارمندانو په اړه رجسټریشن ته اړتیا نشته مګر دوی باید د کارګمارونکو څخه یو لیک ترلاسه کړي تر څو که پولیس یا سی آی ډي کم کس مو ودرېږي او تاسو نه د لیک غوښتنه کوي نو هغه لیک دوی ته وښایئ نو دا و د ورک اپشن تفصیل نو را به شو ورسته دلته به دوهم اپشن ته راشو کوم چې پرسونل دی پرسونل نه به کلیک وکړو دلته مونږ ته یو فوم راکړه پاسې لیکلی دی چې ریزن مطلب وجه او لاندې درې اپشنې راکړي دي میډیکل اپوینټمنټ ګروسري میډیکل سپلای ایمرجنسي میډیکل اپوینټمنټ مطلب که کوم ډاکټر سره ستاسو اپوینټمنټ وي او یا غواړئ چې کوم ډاکټر ته لاړ شئ نو میډیکل اپوینټمنټ باندې به کلیک وکړئ او که غواړئ چې خوراکي توکي او یا دوا واخلئ په دوهم باندې به کلیک وکړئ که کوم ایمرجنسي کار مو وي ایمرجنسي باندې به کلیک وکړئ نو دلته زه غواړم چې خوراکي توکي واخلم د دې لپاره به ګروسري او میډیکل سپلای اپشن انتخاب کړم چې کله مې انتخاب کړم دلته به یې نیکسټ کړم دلته یې موږ ته یو فوم راکړه دا غور سره ګورئ چې دا فوم آخر څنګه ډکیږي دلته یې موږ نه فول نیم غوښتنه کړي چې ستا مکمل نام څه دی زه به دلته خپل فول نیم ورکړم د نام ورکولو نه بعد به راکوز شو آی ډي ټایپ ته په آی ډي ټایپ کې موږ ته درې اپشنې راکړي یو اماراتس آی ډي ده دوهم پاسپورټ او دریم ډرایوینګ لایسنس دی په دې دواړو کې چې کوم یو تاسو سره وي نو هغه به انتخاب کړئ زموږ زیاتره خلکو سره اماراتس آی ډي ورسره وي نو زه به هم اماراتس آی ډي انتخاب کړم د اماراتس آی ډي انتخاب نه وروسته به لاندې راکوز شم دلته به د اماراتس آی ډي نمبر ورکړم د آی ډي نمبر ورکول نه پس به لاندې راکوز شم دلته یې موږ نه خپله نیشنلټي غوښتي چې د کم ملک اوسېدونکی زه به دلته خپل ملک نام ورکړم افغانستان د نیشنلټي ورکول نه پس به لاندې راکوز شم دلته یې موږ نه د کور ایډرس غوښتی بس دلته به زه صرف ولیکم دوبۍ تاسو چې کم ځای وي هغه ځای پکې ولیکئ زه صرف ستاسو دپاره چې پرې پوه شئ دغه ایډرس ما ورکړه د ایډرس ورکول نه پس به په نیکسټ باندې کلیک وکړم دلته یې موږ ته دوهم فوم راکړه چې کوم کې موږ ته ټرانسپورټیشن ایډرس ډیټ ټراول ټایم وغیره راکړي دي ټرانسپورټیشن کې موږ ته څلور اپشنې راکړي د څلورو اپشنو کې وګورئ چې تاسو کوم یو استعمالوئ اول کار دی د کار نه مطلب دا دی چې ته کوم ځای ته ځې هغه ځای ته په موټر کې ځې دویم اپشن دی بای واکینګ یا سایکل یا په خپو او یا سایکل باندې ځې دریم اپشن یې موټر سایکل دی یا هغې ځای ته په موټر سایکل باندې ځې او څلورم اپشن یې چې کوم راکړی هغه پبلک ټرانسپورټیشن دی د پبلک ټرانسپورټیشن یې مطلب بسونه دي کم چې ښار کې دننه ګرځي نو دې کې به یو ورته خوښ کړئ نو زه به دلته بای واکینګ ورکړم ولې چې زه په خپو ځم
د دې انتخاب نه بعد به راکوشم اډرس ته. ښه دلته ماته وایي چې کوم ځای کې چې ته یې هغې ځای اډرس به ورکړي. د دې نه لاندې انټر ډیسټینیشن اډرس دا مثال په ډول چې زه دیره دوبۍ کې یم او غواړم چې دوبۍ مال ته لاړ شم پاس به ولیکم دیره دوبۍ او لاندې به ولیکم دوبۍ مال. دا صرف ما یو مثال درکړه نو دا نوره تا پورې اړه لري. ته به چې کوم ځای کې هغې ځای اډرس ورکړې او چې کوم ځای ته ته روان وې بیا به دا هغې ځای اډرس ولیکې. لاندې به راکوز شي ډیټ ته. دې ځای ته چې ته ځې په کم تاریخ باندې ځې دلته به ډیټ ورته انتخاب کړو. مثال چې زه په 8 تاریخ باندې ځم هغې نه پس به راکوز شم ټراول ټایم ته. ټراول ټایم مطلب د کم وخت نه تر کم وخته پورې زه به دلته وخت ورکم. د تللو وخت مې 15 بجې 10 دقیقې ورکړه د ماښام او واپس راتللو وخت مې 6 بجې 15 دقیقې ورکړه. دا وګوره ماته دلته اپلای آپشن راکړه. د اپلای باندې به کلیک وکړم. ها چې کله ما اپلای باندې کلیک وکړو نو اوس یې ماته بل فرم راکړه. دې کې ما نه نمبر غوښتنه کړي نو زه به خپل نمبر ورکړم خو فکر مو هغه نمبر به ورکوئ کوم چې تا سره موجود وي. نو ستاسو نمبر ته به یو میسیج راشي په هغې کې به یو کوډ وي هغه کوډ به دلته ورکوئ. نو بس تاسو ته پرمیټ میلو شو. انشاءالله امید لرم چې پوهېدلي به یې که بیا هم نه وئ پوه شوي زما د واتساپ شمېره کومه چې په سکرین باندې درته ښکاري نو ما نه همیشه تاسو پوښتنه کولی شئ. انشاءالله چې زه به کوشش کوم چې په وخت جواب درکم. نو امید لرم چې تاسو به د پرمیټ رجسټریشن زده کړي او دا ویډیو مو خوښه شوي وي. که چیرې مو دا ویډیو خوښه شوي نو دا در سره لایک کړئ او خپلو دوستانو سره هم شریکه کړئ چې دوی هم پوه شي چې څنګه خپل ځان رجسټر کړي. که چیرې دې چینل ته نوي وئ نو دا چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ. نو د لیدو مو منندوی یم. د خدای په امان.